حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الآية. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معززو خوږو مؤمنو برخوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څه درسونم د سورة بقرې د اولې سپارې په شروع کې وویل. نن دا درس په دوهمه سپاره کې د سورة بقرې 163 آیت مبارک باندې ودرېږي. د دغه ولاړ آیت څخه رکوع شروع کیږي. سیدا مترجم آیت سی ترجمه یې موږ اراده لرو چې د الله په توفیق سره یې وکړو. دا 164 آیت کیږي. قرآن عظیم شان راواړوي او د الله تبارک وتعالی د عظیم کلام دا د قدرت نشانې را سره ولولئ. مؤمنانو ورونو، دارومدار د ټولو اعمالو په عقیده او په ایمان باندې ده. که انسان العیاذ بالله له ایمان او عقیده او باور او تصدیق خالی وي، نو هیڅ نیک عمل دیغه هغه ته هیڅ ګټه نه لري، فایده نه ورته لري، منظور نه ده. هر عمل چې جوهر پیدا کوي، اثر پیدا کوي، نفع په باندې مرتبیږي، په دنیا کې هم او په آخرت کې بالخصوص. هغه اعمال دي چې هغه د عقیدې له مخې، د باور له مخې، د ایمان له مخې ترسره کیږي. او عقیده او ایمان په تدبر بالقرآن کې حاصلیږي. که څوک په قرآن عظیم شان کې تدبر وکړي، د قرآن عظیم شان په دلائلو کې سوچ وکړي، نو د قرآن دلائل انسان داسې بیداروي لکه له خوبه څخه چې څوک راویښ کړي او ورته وایي چې وګوره څه عظیم کائنات روان دي، څه عظیم براهین د قدرت الله دي، دلائل و حجتونه د قدرت الله دي. سترګې وغړوه، زبردسته ځای ته را رسېدلي یو، لکه یو څوک چې د یو سفر په بیړۍ او په جهاز کې ویده او بل ملګری یې راپورته کړي او راویښ کړي. د قرآن عظیم شان آیاتونه همدغسې مثال لري. که څوک وخت په وخت د الله په کلام کې تدبر کوي او سوچ کوي، نو خپله یې عقیده جای ته رسیږي، ایمان کې پیدا کیږي، تصدیق و باور کې پیدا کیږي، او بیا یې په ټولو اعمالو کې جوهر پیدا کیږي. نو تاسې د آیات شریف له ما سره وګورئ او لولئ، په خپل قرآن شریف کې ورته متوجه اوسئ. الله تبارک وتعالی فرمایي: ان فی خلق السماوات والارض، بېشکه
په پیدا کولو د اسمانو او د ځمکې کې چې الله جل جلاله کوم اسمانونه لاندې باندې پیدا کړي 7 طبقې اسمانونه او ورسره یې ځمکه پیدا کړي واختلاف اللیل او په عدلونو بدلون د شپې والنهار او د ورځې کې اختلاف عدلون بدلون په اختلاف د شپې او ورځې کې په عدلون بدلون د شپې او ورځې کې یارې شپه کېږي بیا شپه دوام پیدا کوي ځي تیریږي بیا سپیدې راوچوي ورځ را شروع کېږي بیا په ورځ کې اشغال دي مصروفیتونه دي ستړي دي ستومانې دي ورځ تیریږي ماښام پې باندې راځي لمر غروب کوي شپه پې باندې راځي دا سلسله د لیل و نهار په موږ تاسې باندې په خپل عمر کې همدغسې تیریږي او دا د ما او د تا د ژوند و د زندګي شمیرې راکمیږي ورځې راکمیږي شپې راکمیږي ساعتونه او لحظې راکمیږي وخت په وخت باندې څومره تیریږي دغومره په عمر کې د ما او د تا کمی راځي تا خو په خپل ځای باندې پرېږده خو د هغه خالق و مالک هغه تصرف ته وګوره چې الله د اسمانونه په کوم انداز کې پیدا کړي دي څرنګه عظیم سیارات په دې اسمانو کې دي چې د انسانیت دغه مدرن دور او دا پیشرفته دور د اسمانونو په کشف کې د اسمانونو په مطالعه کې حیران و مبهوت پاته دي په هیڅ شي نه پوهیږي په زرهاوو کهکشانونه دي سیارې دي خو دوی په هیڅ باندې هم نه دي رسېدلي هیڅ ته یې ملا نه دي رسېدلي یو د سپوږمۍ او د مریخو د مشتریو د یو څو سیارو ذکر زبانی کیږي خو هغه هزارهاو میلیاردونو کهکشانونه او سیارې چې کومې موجودې دي الله پاک په دې اسمانو کې پیدا کړي دي د یغو میلیاردونو دی یو څو په شاوخوا باندې راتاویږي نو دا عظیم او عجیب نظم چې الله په اسمانو کې پیدا کړی او دغه عجیب شکل او عجیب غریب نظم چې الله پاک په ځمکه کې پیدا کړی چې موږ تاسې په سیره پې ګرځو په دې غرونو باندې نظر واچوو په نباتاتو باندې نظر واچوو او پکې موجودو حیواناتو ژوندسارو باندې نظر واچوو په کمرونو باندې نظر واچوو په مختلفو رنګونو باندې نظر واچوو چې دا د یو عظیم قدرت د پیدایښت یو لوی سند او یو لوی برهان یو لوی دلیل ده او همدارنګه اختلاف د شپې او د ورځې عدلونو بدلون د شپې او د ورځې چې یو عظیم دلیل ده هیڅوک مدعي د دې نسته چې هغه دا دعوه وکړي چې دا شپه زه راولم یا دا ورځ زه راولم او موږ تاسې په سترګو ورته ګورو شپه را روانه ده او ورځ را روانه ده نو دا یو خالق غواړي یو محرک غواړي یو چلونکی غواړي او الله تبارک وتعالی فرمایي والفلک التي تجري في البحر او تاسې ته په هغو کشتیګانو کې فلک کشتیو ته وایي والفلک او په هغو کشتیو کې التي هغه کشتۍ تجري چې هغه روانې دي فی البحر په دریاب کې او په سمندر کې روانې دي بما ينفع الناس سره له هغو اموالو بارونو چې نفع رسوي انسانانو ته تجارات د انسانانو اموال د انسانانو تولیدات د انسانانو صادرات د انسانانو واردات د انسانانو په زرګونو ټنه په یوه بیړۍ کې په یوه کشتۍ کې دا ځای په ځای سوي بار سوي او دا کشتۍ لکه غرونه په سمندر کې روانې دي
نو داسې الله تبارک وتعالی خلقت دې سمندر په دې انداز باندې کړی چې د عظیم شانه د غره په شان باندې لوی لوی بیړۍ لوی کشتیګانې دا په دې سمندر کې غرقیږي نه، په دې سمندر باندې روانې دي. دا سمندر الله داسې یو مخلوق ورته پیدا کړی چې لکه د مځکې د موټرو د ګاډیو لپاره چې سړکونه جوړیږي، لینونه جوړیږي، هلته په سمندر کې د دې جوړولو ته ضرورت نشته. ټول سمندر الله د هغو دپاره لاین برابر کړی دی او نه کې غرقیږي هم نه. دا کشتۍ له دومره لویو پیټو بارونو سره د دې سمندر په مخ باندې روانې دي. دا د هغه عظیم رب د قدرت کرشمه ده، د قدرت نشانه ده. او الله تبارک وتعالی فرمایي وما انزل الله من السماء من ماء، او بېشکه تاسې ته لوی دلیل ده په هغه څه کې چې نازل کړي دي الله پاک، نازلی کړي دي الله پاک من السماء له اسمانه، من ماء له اوبو. تاسې د اسمان ته وګورئ، دا وچ اسمان، دا سوزان لمر ده په دې اسمان کې، خو بیا هم الله تبارک وتعالی چې کله وغواړي له دغه سوزانې فضا چه داسې پریمانه اوبه راتویه کي، داسې پریمانه اوبه راتویه کي چې څوک یې په مځکه کې حساب نسي کولی چې دا په څو ټنه سوه، څومره اوبه راتوه سوې. او چې چېرته الله غواړي په هغه ځای باندې یې تویي. دغه تویولو چې کوم نظام الله جل جلاله جوړ کړی ده چې د وریځو په شکل کې هواګانې وریځې راځي او هغه دغه سنګینو او درنو اوبو ډکې کړي او الله تبارک وتعالی یې چېرته غواړي هلته یې اوروي، هغه مځکه پې باندې زرغونوي. دا د الله پاک د قدرت عظیم قدرت ده او هیڅوک مدعي په انسانانو کې نسته، که هغه ملحد ده، که دهري ده، که کمونیست ده، که مشرک ده، که هندو ده، که مجوس ده، که آتش پرست ده، که یهود ده، که نصارا ده، که هر فرقه د انسانانو چې ده په هر مسلک و مذهب و عقیده باندې چې دي، څوک د دې مدعي په هغو کې نسته چې دا اوبه زه له اسمانه راکوزوم. نو داسې راکوزیږي او وخت په وخت باندې راځي، په خپل نظم و ترتیب سره راځي. دا یو ناظم او مرتب غواړي، یو ترتیبونکی غواړي، یو خالق لري. الله فرمایي چې د دې اوبو په راکوزېدو سره څه وسي؟ فاحیا به الارض، نو ژوندی کې به په دغه اوبو باندې الارض ځمکه، یعنی آباده کې په باندې ځمکه، بعد موتها پس له مرګ او له وچوالي چې هغه بلکل کپرک جوړ سوي او وچه سوي چې د مالو، د انسانانو، د مواشیو هیڅ استفاده نه تیر کیږي، نه ګیا پې راشنه کیږي، نه اوبه پکې، او د انسانانو د ژوند پې باندې په تنګ سي، نو الله تبارک وتعالی له اسمانه اوبه پې باندې راکوزي کی او بیا دغه وچه مځکه، مړه مځکه الله پې باندې ژوندی کی، سمسوره سي، آباده سي او قسمه ګیاګانې هلته کې راوخیځي، راپورته سي، ګلان کې راشنه سي. د دې دا تخمونه چا ورته ذخیره کړي وو؟ دا تخمونه چا ورته ساتلي وو؟ داسې څو کاله په دې مځکه باندې وچکالي تېره سوه. د عقل تقاضا خو دا ده چې په دې مځکه کې چې کوم تخم ده، د ګیاوو، د نباتاتو کوم تخمونه دي، هغه تخمونه هم باید له منځه ولاړ سي، هغه هم باید وراسته سي، خراب سي، لمر یې خراب کي، خاوره یې خراب کي. نو بیا په نوي موسم کې 10 کاله بعد، 15 کاله بعد چې الله پاک افسالي پې باندې راولي او بارانونه الله پې راوري او دا مځکه بیا ټوله سمسوره سي، تر و تازه سي، شنه و سره و سپین و قسمه ګلان کیږي. نو دا تخمونه له کومه سوي دي؟ په دې باندې خو انسان ته سوچ کول پکار ده. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تفکر دی 1 ساعت، چې 1 ساعت څوک تفکر کوي او فکر کوي د خدای تعالی په عجایباتو کې، د خدای تعالی د قدرت په دلایلو کې، په براهینو کې سوچ کوي او فکر کوي، نو هغه وایي د 1 کال تر قبول عبادت بهتر ده.
ولې هغه قبول عبادت هم چې کله کیږي نو له سوچ او له دغه عقیدې او له ایمان څخه نشأت کیږي، پیدا کیږي. که چېرته د ایمان په انسان کې موجود نسی، د عقیده په انسان کې موجود نسی، نو انسان بیا یو کال عبادت نسی کولی. که عبادت کوي هم داسې یو عادتي عبادت به یي چې یا به د چا له وامه یي، یا به له ویرې یي، یا به له ډاره یي، یا به له شرمه یي. هغه عبادت بیا الله ته هیڅ منظور نه ده، هیڅ وقعت و اهمیت نه لري الله ته. نو الله ته چې کوم عبادت اهمیت لري هغه ده چې له عقیدې او له ایمانه یې نشأت کړی را پیدا سوی، او ایمان په تفکر سره پیدا کیږي. نو ځکه تفکر او تدبر د الله په قدرتو کې دا وایي د 1 ساعت تفکر دا تر 1 کال عبادت بهتر ده. او الله تبارک وتعالی فرمای وبث فیها، او خپاره کړي دي، خواره کړي دي، تیت کړي دي، فیها په دې ځمکه کې من کل دابة، هر قسم ژوندساري او خوځېدونکي شیان، حیوانات، څومره اقسام، څومره رقمونه، څومره قسمونه د حیوانات د ژوندساري شیانو دي. که انسان فکر وکړي چې د ځمکې ته متوجه شي، واړه شیان، لویان شیان، په هوا کې مرغان دي، په ځنګلو کې حیوانات دي، لویان دي، غټ غټ دي، ډېر واړه دي، په اوبو کې موجود دي. د دې ټولو خپل هیکل ده، خپل شکل ده، خپل صورت ده. الله په خپل خاص نظام او په خپل خاص تشکیل سره پیدا کړي دي. هر طبقه، هر طایفه خپل خپل رنګ و شکل و صورت و جسم لري. نو دا د هغه قادر مطلق ذات د قدرت نشانی دي چې څوک خالق و مالک د مځکې او د اسمان او د موږ د تاسې ده. او موږ تاسې الحمدلله د هغه ذات عبادت کوو، د هغه ذات په قرآن او په کتاب باندې ایمان او عقیده لرو. هیڅوک په دنیا کې داسې مدعی نسته که هر څو منکر و معاند دي له دینه د خدای سره، له حق سره منکري، هغه دا دعوه نشي کولی چې دا د مځکې دا قسمه حیوانات و ژوندساري دا یوه طبقه یې ما کې پیدا کړي دي، دا یو قسم ملخان یې ما پیدا کړي، دا مچان یې ما پیدا کړي، دا میاشې یې ما پیدا کړي، دا ماران یې ما پیدا کړي، دا لړمان یې ما پیدا کړي. د هیڅ قسم او د هیڅ طبقې د خلقت مدعي نسته. نو دا چا پیدا کړي؟ دا هغه خالق د کائناتو پیدا کړي چې زه ته یې بندګي کوو او زه یې ته یې په ربوبیت باندې منو. الحمدلله. او الله تبارک وتعالی فرمای وتصریف الریاح، او د قدرت نشانی دي په اړولو راړولو د بادونو کې، چې کله د شمال له طرف د جنوب په طرف رواني، کله د جنوب له طرف د شمال په طرف لګیږي، کله د شرق په طرف لګیږي، کله د غرب په طرف باندې لګیږي، او له دو سره بیا مختلفې وریځګانې راپورته کیږي. والسحاب المسخر، او هغه وریځې چې هغه مسخرې دي، تابع دي، او هغه د یعنی حکم منونکي دي بین السماء والارض، په مابین د اسمان او د مځکې کې، د اسمان او د مځکې په مابین کې دا لړې او دا وریځې او دا هواګانې ګرځي او راګرځي. د الله په دې مخلوق باندې دلته باران کړی، دلته وچکالي پرې راغلی، دلته لمر ورښکاره کړی، دلته لمر تیری سار کړی، دلته هوا پیچلېدلې، دلته هوا بنده سوي. دا د یو قدرت نشانه ده. د قدرت چښتن دا هواوي بندوي او خلاصوي، بارانونه وروي او بندوي، دا د قدرت نشانه ده. او الله تبارک وتعالی فرمای چې لآیات لقوم یعقلون، خامخا په دغه تغییر و تصرف د ګرځېدا د بادو کې، د هواګانو کې، او د وریځې مسخرې په مابین د اسما او د ځمکې کې خامخا آیاتونه دي، دلایل دي لپاره د هغه قوم یعقلون چې هغه عقل کاروي، عقل په کار اچي. نو دا ټول له هغه خلقته د اسمانو د ځمکې رانیولې تر دغه د بادو د هواګانو د وریځو تر چلیدلو پورې دا کوم شیان چې موږ تاسې وویل، دا ټول لآیات، دا دلائل د وحدانیت د الله دي، دلائل د قدرت د الله دي. خو دا هغه څوک دلائل مني، هغه چاته دلائل دي، د هغه چا ایمان پې ژوندی کیږي، د هغه چا ایمان پې قوي کیږي چې هغه عقل کاروي. لآیات، د آیاتونه دي
لقوم د هغه قوم لپاره یعقلون چې دوی عقل کاروي، عقل ته توجه ورکوي، عقل چلوي په دې شیانو کې. نو الله تبارک وتعالی دې موږ ته د سالم عقل، د سالم تفکر، د سالم تدبر توفیق را نصیب کړي.